اللهم محمد في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وسلم د سیرت 42 برخه. په تیره برخه کې مو د بدر د غزا بیان کوي، څو دې ځای ته رسېدلی وو چې رسول صلی الله علیه وسلم د اسلامي لښکر سره د زعفران څخه د بدر و طرف ته رهي سو او هلته یې و بدر ته نږدې په عدوة الدنیا کې واړول. څنګه چې کفار د مسلمانانو په ځای نه دي خبر او مسلمانان بیا د کفارو په ځای نه دي خبر چې چیرې اړولي دي، که څه هم دوی ټوله سره نږدې او د بدر په یوه منطقه کې دي، خو یو په بل حال نه لري. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم د کشف او د معلوماتو د پاره د هغه چا په ملګرتیا باندې رهي سو چې په غار او په هجرت کې د لارې ملګری وو، یعنی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره رهي سو. دوی دواړه راووتل غواړي چې د کفارو د لښکر معلومات وکړي. دوی په دغه منطقه کې د کفارو لښکر ته نږدې ګرځېدل چې پر یو سپین ږیري عرب باندې پېښ شول. رسول صلی الله علیه وسلم د دغه سپین ږیري سره د قریشو او د محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه د اصحابو پوښتنه وکوله او په عین حال کې د دغه دوو لښکرو پوښتنه ځینې وکوله چې د دوی لښکر چیرې دي. سپین ږیري وویل زه تر هغو حال نه درته وایم تر څو تاسې راته ونه وایاست چې تاسې څوک یاست او د کوم ځای یاست. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل که تا موږ خبر کړو موږ به هم تا خبر کړو. سپین ږیري وویل یعنی دغه په دغه دی، یعنی خبر په خبر دی. رسول صلی الله علیه وسلم وویل هو. سپین ږیري وویل راته وویل شول چې محمد صلی الله علیه وسلم او ملګري یې په فلانۍ ورځ باندې راوتلي دي. که هغه چا رښتیا ویلي وي چې دا خبرې راته ویلې دي نو به نن ورځ پر فلاني ځای وي، یعنی هغه ځای وریاد کوي چې مسلمانانو هلته اړولي ول. او بیا وویل چې راته وویل شول چې قریش په فلانۍ ورځ راوتلي دي، او که هغه چا رښتیا ویلي وي نو قریش به نن په فلانکي ځای کې وي. او بیا یې هغه ځای یاد کړي چې واقعا قریشو هلته اړولي ول. سپین ږیری چې کله د خپلو په خبرو څخه فارغ شو ول اوس نو تاسې د چا څخه یاست؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې موږ د اوبو څخه یو. او بیا ځین روان شو. سپین ږیري د ځانه سره وویل د کومو اوبو څخه به وي؟ آیا د فلانۍ اوبو څخه وي که به د فلانۍ اوبو څخه؟ د ځانه سره د دغې منطقې د اوبو نومونه یادوي، لکه د کاریزو نومونه. مګر د رسول صلی الله علیه وسلم مقصد دا و چې موږ د اوبو څخه پیدا سوي یو. دې ته په عربي کې توریه ویل کېږي چې ستا مقصد یو شی وي او مخاطب یا مقابل طرف ته بل شی په خیال کې ورکړي، او دغه توریه په جنګو کې جایزه او روا ده. رسول صلی الله علیه وسلم خلاف ونه ویل، بلکې رسول صلی الله علیه وسلم مقصد یو شی او سړي ته په فکر او په خیال کې بل شی ورکړي. اوس نو رسول صلی الله علیه وسلم پوه شو چې کفار ډېر نږدې دي، خو د دغې ورځې په ماښام کې رسول صلی الله علیه وسلم یو استخباراتي ډله ولېږله چې د دشمن حال معلوم کړي. چې دغه ډله د مهاجرینو قمندانان ول: علي بن ابي طالب، زبیر بن عوام، سعد بن ابي وقاص. دا د خپلو ملګرو سره روان شول. دغه ډله د بدر اوبو ته ورغلل. هلته یې 2 نفره ونیول چې د قریشو لښکر ته یې اوبه وړلې. دغه 2 نفره یې رسول صلی الله علیه وسلم ته راوستل. په دغه وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم د لمانځه په ادا کولو مشغوله و او اصحاب کرامو د دوی څخه تحقیقات شروع کړل. ول تاسې څوک یاست؟ دوی ول موږ یو پلانکی ول پلانکی. صحابه کرام ورته وویل چې څه وظیفه کوئ، کومه ډیوټي ادا کوئ؟ دوی ویل چې د قریشو د اوبو رسولو مسؤل نفر یو، موږ یې راولېږلو چې دوی ته اوبه وروړو. بیا دوی ورته وویل چې څوک در سره دي؟ امریان وویل چې د مکې لښکر را سره دی. مسلمانانو پر راواچول وهي او ورته وایي چې یا تاسې د ابو سفیان د قافلې یاست. دوی ورته وایي چې والله موږ د قریشو د لښکر یو، خو مسلمانان ورته ټینګ دي و یا تاسې د ابو سفیان د قافلې یاست او وهي. تر څو چې هغه 2 نفره دې ته مجبور شول، وی ویل هو موږ د ابو سفیان د قافلې یو. نو صحابه کرام هم دی پریښو. رسول صلی الله علیه وسلم چې د لمانځه څخه فارغ شو نو مسلمانانو ته د ملامتیا په قسم وویل ول چې رښتیا یې درته ویل وهل مو
او چې درواغ درته وویل نو پرې مشو. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم د مریانو څخه پوښتنه وکوله چې د قریشو حال راته ووایاست چې چیرې دي. دوی وویل قریش د دغې غونډۍ تر شا په عدوة القصوا کې دي. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دوی څو نفره دي؟ مریانو وویل چې ډېر دي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې شمیر او عدد یې څو دی؟ دی والحساب یې نه دی رامعلوم. نو رسول صلی الله علیه وسلم وویل چې د ورځې څو اوښان حلال دي؟ دوی وویل چې یوه ورځ 9 اوښان او بله ورځ 10 اوښان. نو رسول صلی الله علیه وسلم وویل چې قریش د 900 او د 1000 په مابینځ کې دي. رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه ځینې وکوله چې د قریشو د مشرانو څخه څوک ورسره دي؟ هغه مریانو وویل چې یو عتبه او شیبه چې دا سره ورونه دي او د ربیعه زامن دي، او ابوالبختري ابن هشام، حکیم ابن حزام، نوفل ابن خویلد، حارث ابن عامر، طعیمه ابن عدي، نضر ابن حارث، او زمعه ابن الاسود، ابو جهل ابن هشام، امیه ابن خلف او نور هم د قریش مشران یاد. رسول صلی الله علیه وسلم خپل اصحابو ته مخ ورواړوي او وی ویل مکه د خپل اینې ټوټې درته راغورځولې. په دغه شپه چې مسلمانان په عدوة دنیا کې دي، د الله جل جلاله په امر سره ځینې کارونه وسول چې مسلمانانو ته څه اسانتیاوې جوړې کړي، چې یو د هغو کارو څخه په دغه شپه په مسلمانانو خوب غالب شو. په دغه شپه ټول مسلمانان په عمیق خوب باندې داسې بیده شول چې ځینو ته احتلام هم پېښ شو. دغه خوب یې د دې دپاره و چې مسلمانان خپل بدنونه وسا کړي او اعصاب یې هوسا او ارامه شي. یو د اصحاب کرامو څخه وایي چې زه په دغه شپه پیردار وم، خو خوب دونه را باندې غالب شو چې بیده به شوم او توره به مې د لاسه ولوېدله، او دغه کیفیت چې توره به مې د لاسه ولوېدله 7 وارې راته پېښ شو. نو ټول مسلمانان بیده شول، حتی پیردار هم بیده شو. او دا رقم الله جل جلاله باران پر واوروي. مسلمانانو خو اوبه نه درلودلې او اوبو ته ضرورت هم وو، نو الله جل جلاله دونه باران پر واوروي چې د دوی د اوبو ضرورت یې ورپوره کوي. نور تکلیف او ضرر یې نه دی ورسولی، ځکه د مسلمانانو په منطقه کې لږ باران واورېدی چې هغه ریګه مځکه په سخته سوه او څه په کلکه سوه، او تک کول او مزل په کول پر اسانه شو. خو دغه باران د مشرکانو په منطقه کې ډیر شدید باران و چې مشرکان یې د پرمختګ څخه منع کول. کفار د جنگ تر میدانه پورې په خټو کې ولاړل. حال دا چې په خټو کې تک کول سخت او مشکل دی او سړی ستړی کوي. نو کفار د جنگ منطقې ته ستړي او هلاک ورغلل، خو د مسلمانانو په منطقه کې دونه نرم او د څاڅکو باران وسو چې د دوی د اوبو ضرورت یې ورپوره کړي او مځکه یې ورته کلکه کړله چې د دوی ته تګ پر اسانه شي. الله جل جلاله د مسلمانانو د دغه شپې کیفیت په سورة انفال کې په 11 نمبر آیات کې بیانوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. یعنی هغه وخت در په یاد کوي چې الله جل جلاله پر تاسې د خوب حالت راوستی. نعاس چې په پښتو کې موږ ورته پریشانی یا د خوب حشمه وایو، دا د الله جل جلاله طرفه ستاسې د امن او د تسکین دپاره و، او الله جل جلاله د اسمانه اوبه در باندې نازلې کړي چې په دغه اوبو مو پاکي او ستاسې څخه د شیطان خیرې لرې کړي او ستاسې په زړو کې قوت در واچي او په هغه اوبو سره ستاسې قدمونه ټینګ کړي. لکه څنګه چې د مخه مو درته وویل چې مځکه شګلنه او ریګنه وه، پر دغسې مځکه باندې تګ کول سخت او مشکل ول، خو په دغه باران باندې هغه مځکه ټینګه او مضبوطه شوه. د مسلمانانو ټول کارونه په الهي مرسته سره برابرېدل چې په دغه جنگ او معرکه کې کامیاب شي، ځکه دا د کفر او اسلام، حق او باطل په مابینځ کې اول جنگ او اوله معرکه ده. په دغه شپه کې رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو لشکر رهي کوي چې تر مشرکانو د مخه د بدر اوبو ته ورسیږي،
او کفار دې ته پرې نږدې چې دغه اوبه په خپل تصرف کې راولي نو یې په تیر ماخستن کې د بدر د هغه نږدې اوبو سره واړول حباب ابن منذر رضی الله عنه د عسکري مشاور په قسم باندې ودرېدی او وی ویل یا رسول الله دا چې تا دلته واړول الله جل جلاله امر کړی چې دلته واړو موږ دا حق نه لرو چې مخ یا شاته ولاړ شو او کدا د جنگ یو نظریه ده دلته چم او حیله پکار رسول صلی الله علیه وسلم و فرمایل دا جنگ دی دلته حیله او فکر پکار دی نو حباب رضی الله عنه ویل نو دا ځای د اړول لپاره مناسب نه دی موږ باید د هغه څا سره واړو چې هغه و قریش ته نږدې دی او د شاوخوا نور څهان باید ټول پټ کړو چې په دې منطقه کې بل څه نه صفات نو د جنگ په وخت کې به موږ اوبه لرو او کفار به اوبه نه لري رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل دا ښه فکر دی او فورا مسلمانان د رسول صلی الله علیه وسلم په امر سره د دغه ځای څخه په بارولو سره امر کړ څو هغه اوبو ته ورسېدل چې دشمن ته نږدې وي نیمه شپه وه چې دلته یې واړول کم څهان چې شاوخوا په دغه منطقه کې موجود ول هغه یې ټول پټ کړل بې له دغه څا څخه چې دوی ورسره اړولي ول بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل د دغه څا سره یو حوض جوړ کړي او په اوبو یې ډک کړي ځکه د جنگ په وخت کې د اوبو راکشل سخت او مشکل کار دی او وخت غواړي نو مسلمانانو دغه څا ته نږدې یو حوض جوړ کړي او د څا څخه اوبه راکاږي په دې حوض کې اچي تر څو چې حوض یې د اوبو څخه ډک کړي پس له هغه څه چې د مسلمانانو د اوبو سره واړول نو سعد ابن معاذ رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم ته یو پیشنهاد وړاندې کړي هغه دا چې مسلمانان به د رسول صلی الله علیه وسلم د قیادت او د قومندانۍ لپاره یو داسې ځای جوړ کړي چې په هغه کې د مسلمانانو د ماتې او د شکست فکر سوی وي نو وی ویل یا رسول الله حالات خو دغسې دي چې ته یې وینې یعنی دغه دی اوس د جنگ سره مخامخ یو او په مدینه منوره کې زموږ پاته مسلمانان ورونه په دې سبب نه دي پاته سوي چې ستا د امر څخه مخالفت دوی کړی دي هغوی فکر کوي چې ته قافلې ته وروځې دا یې هیڅ په فکر کې نه ورګرځېدل چې جنگ دې پیښ شي قسم په الله که دوی په دې پوهېدلی چې ته د جنگ سره مخامخ کېږې دوی به نه وای پاته سوي نو اوس که ستا خوښه وي نو موږ به ستا دپاره یو عریش جوړ کړو عریش لکه منا غوندې یو کوچنی ځای دی چې ته به په هغه کې د اوسېدلو دپاره اوسېږې او د سپرېدلو دپاره به یو اوښه هم درته ودروو او بیا به موږ د خپل دشمن سره مخامخ شو که په جنگ کې کامیاب شو نو دا هغه شی دی چې موږ به خوشحاله کیږو او که حالات د دغه څخه مخالف ول یعنی د شکست حالت پیښ شو نو ته به پر اوښ سپور سې د هغو کسانو سره به یو ځای سي چې زموږ تر شا په مدینه منوره کې پاته سوي دي هلته داسې قوم پاته دی چې ستا سره زموږ محبت د هغو تر محبت نه دی زیات یعنی موږ او هغه کم خلک چې پاته دي ستا په محبت او په اطاعت کې سره یو شی که هغه پوهېدلی چې ته جنگ ته وځې هیڅ کله به نه وای پاته سوي نو الله جل جلاله به تا په هغو سره وساتي او ستا په ملګرتیا سره به جهاد در سره کوي د مسلمانانو سره ځکه دا فکر ورسره و چې دوی اصلا د جنگ دپاره نه وو راوتلي او اوس د داسې جنگ سره مخامخ شول چې د دوی او د دوی د دشمن په مابین کې د شمیر او د اسلحې په لحاظ ډېر فرق موجود دی رسول صلی الله علیه وسلم و سعد ابن معاذ رضی الله عنه ته د خیر دعا وکوله او بیا نو مسلمانانو پر یو لوړه غونډۍ چې د جنگ میدان تر لاندې او د جنگ د میدان په شمال شرق کې دغه ځای واقع و د جنگ د ځای د لیدلو دپاره د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره یو عریش جوړ کړي او د ځوانانو څخه د انصارو یو ډله چې د سعد بن معاذ په قومنداني باندې موجوده وه هغو د دې عریش پر شاوخوا باندې د پیرې په قسم باندې خپل نفر ودرول چې د نبي علیه الصلاة والسلام ساتنه به کوي رسول صلی الله علیه وسلم خپل لشکر د جنگ دپاره جوړ او آماده کړي بیرغونه یې تقسیم کړل او هغه میدان ته بیا ورغلی چې هلته به سبا جنگ کیږي او هلته یې په خپل لاس سره وجینو ځایو ته اشاره وکوله او وی به ویل انشاءالله سبا به د فلاني د وژلو ځای دغه وي او د فلاني د وژلو ځای به دغه وي چې واقعا هم په سبا کې هغه کسان پر هغو ځایو باندې ووژل شول چې رسول صلی الله علیه وسلم اشاره ورته کړې وه
او بیا رسول صلی الله علیه وسلم د یو ونی سره ټول شپه په لمانځه باندې تیر کړ او مسلمانان هم په آرام سره بيده شول چې زړونه په الهي اطمینان سره ډک ول. نو ځانونه یې څه ناڅه هوسا کړل او دا یې امید و چې په سبا کې به د خپل رب جل جلاله د طرفه د خوشحالۍ زیری په سترګو وویني. دغه شپه د جمعې شپه وه او د هجرت د 2م کال د روژې د میاشتې 18مه شپه وه. مګر قریشو دغه شپه په عدة القصوی کې په خپل ځای کې تېره کړه. اوس چې سهار شو د قریشو ډنګي ډلې او ټولۍ یوه په بله پسې د بدر میدان ته رالې. ویل دل چې اوبه نسته. نو څو نفره یې د اوبو څښلو دپاره هغه حوض ته ورولېږل چې د رسول صلی الله علیه وسلم په امر باندې جوړ شوی و. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل پرېږدئ چې اوبه وڅښي. د کفارو څخه چې هر چا په دغه ورځ د دغه حوض څخه اوبه څښلې وي هغه ټول به په دغه ورځ په جنګ کې ووژل سي. نو هغه ټول کسان چې د دې حوض څخه اوبه څښلې وي ووژل شول بې له حکیم بن حزام څخه چې هغه نه ووژل شو او په وروسته کې بیا ایمان راوړی او صادق مسلمان شو. کله چې به دغه حکیم بن حزام غوښتل چې شدید قسم وکړي نو به ویل قسم مې دی په هغه ذات چې د بدر په ورځ یې زه د مرګ څخه خلاص کړم. کله چې قریش سره ځای پر ځای شول نو یې عمیر ابن وهب ولېږئ چې ولاړ شه د مدینې منورې د لښکر معلومات وکړه څو نفره به وي. عمیر هم پر آس سپور شو شاوخوا په منطقه کې وګرځېدی او بیرته لښکر ته رالی. او د مدینې لښکر زیات او کم پکښې 300 نفر دي. مګر تاسې ما پرېږدئ چې زه نور هم وګورم چې ځینې خو به یې کمین نه وي راته نیولی یا خو بیا د مرستې دپاره څو نفره نه وي پټ کړي. عمیر بیا پر آس پور شو او د بدر په وادي یا خوشیله کې تر ډېره لیرې ځایه پرې ولاړی خو شی یې نه ولیدی. بیرته قریش ته راغی او ورته ویې ویل شی مې نه ولیدی مګر یا معشر القریش دوی داسې قوم دي چې بیره د دوی د تورو چې کوم ورسره دي نور اسلحه نسته ورسره او نه د خلاصېدلو دپاره ځای لري. نو والله زه ګمان نه کوم چې د دوی څخه د یو نفر ووژل سي تر څو چې ستاسې څخه هم یو نفر نه ووژنم. نو که په تاسو کې د دوی په شمېر باندې خلک ووژل سي بیا نو په ژوند کې څه خوند او مزه پاتې کېږي. تاسو ښه فکر وکړئ د عمیر ابن وهب د خبرې مقصد دا دی چې د مسلمانانو سره بې له تورو نور اسلحه نسته او جنگ هم پر دشت او په میدان دی د تیښتې ځای هم نه لري. نو معلومه خبره ده چې لاس په لاس په جنگ سره کوي او په داسې جنگ کې چې لاس په لاس وي تاسې تر هغو د دوی څخه یو نفر نسي وژلی چې په تاسې کې هم یو نفر ونه وژني. نو که په تاسې کې 2 نفر ووژل سي لکه د دوی شمېر بیا نو ستاسې دپاره په ژوند کې نه خوند سته او نه خوشحالي. د عمر د خبرو نتیجه دا وه چې په جنگ کې مو ګټه نسته جنگ پرېږدي او درځي. په دغه وخت کې د ابو جهل پر ضد باندې یو بله معارضه هم راپورته شوه چې غوښتل یې چې د مکې مکرمې لښکر بې له جنګه بیرته مکې مکرمې ته ولاړ سي. هغه دا چې حکیم ابن حزام و عتبه ابن ربیعه ته ورغلی او ورته ویې ویل یا ابوالولید ته د قریشو مشر او سردار یې په دوی کې ستا امر چلیږي آیا د داسې خیر اراده لري چې په هغه سره به همیشه په ښه نامه یادېږي. عتبه وویل هغه خبره چیش ده. حکیم ورته وویل خلک پر څه او د چیش دپاره وژني موږ د خپلې قافلې د خلاصېدلو دپاره راغلي وو او هغه خلاصه شوه. نو اوس خلک په رجوع سره امر کړي چې بیرته مکې مکرمې ته ولاړ شي او د عمرو بن حضرمي دیت په خپله غاړه واخلي. عمرو بن حضرمي هغه څوک دی چې په نخله کې د مسلمانانو د طرفه ووژل شو. نو وی ویل د هغه دیت ته ورکړه او خلک د جنګ څخه خلاص کړه. عتبه وویل دا کار مې وکړ زه د هغه دیت او د هغو مالو ضامن یم چې ځین اخیستل سوي دي. او بیا یې حکیم ته وویل چې ته و ابن حنظلیه ته ورسه. حنظلیه د ابو جهل د مور نوم یعنی د حنظلیه زوی ابو جهل ته ورسه ځکه زه پوهېږم چې بل څوک خلک و جنګ ته نه مجبوره کوي بې له ده. حکیم د ابو جهل پر طرف ورهي شو او عتبه ابن ربیعه په خلکو کې ودرېدی. ولیا معشر قریش که تاسې د محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو سره په جنگ کې مخامخ سئ نو څوک وژني ورور یا پلار یا د اکا زوی او خپل قوم وژني او چې دوی مړه کړي نو بیا به څه پېښه سي. هغه به دا پېښه سي چې په مکه
مکه مکرمه کې کله موږ بیرته د دې خوا ورسېږو مکه مکرمه ته بیا به هر سړی د خپل ورور و قاتل ته د پلار و قاتل ته یا د اکا و زوی و قاتل ته ګوري یعنی که زه د مسلمانانو څخه هر څوک ووژنم هغه ستا یا د بل چا ورور یا پلار یا اکا یا د اکا زوی یا ماما داسې یو قریب به وي او سبا به په مکه مکرمه کې ماته د خپل پلار یا د ورور یا د اکا د قاتل په سترګه ګوري او یو د بل څخه به بد راځي نو مکې ته درځئ محمد صلی الله علیه وسلم او نور عرب سره پرېږدي که هغه ووژنئ او مړ یې کوي دا هغه شی دی چې تاسې یې غواړئ دا خو قوم او قریش ته د عتبه خبرې شوې حکیم ابن حزام چې ابو جهل ته ورغلی هغه خپله زغره تیاروله حکیم ورته وویل یا ابوالحکم زه تا ته عتبه د دې دپاره رالیږلی یم چې جنګ پرېږدو او بیرته مکې مکرمې ته ولاړ شو مګر ابو جهل ملعون بیرته رجوع نه غواړي او نه ځي مکې مکرمې ته نو ویلې په والله بیرته به نسو ولاړ تر څو چې الله زموږ او د محمد صلی الله علیه وسلم په مابین کې فیصله نه وي کړې او ویلې چې عتبه په دې سبب تګ نه غواړي چې د ده زوی حذیفه په مسلمانانو کې دی مقصد یې حذیفه ابن عتبه رضی الله عنه چې هغه مخکې مسلمان سوی و او هجرت یې کړی و او اوس د مسلمانانو په لښکر کې د مسلمانانو ملګری و د مکې مکرمې د سردارانو د هر یو کوشش دا و چې دی د ټولې مکې مکرمې عمومي مشر سي ځکه مکې مکرمې یو عمومي مشر نه درلودی د قریشو مشران چې کوم ول هر یو د هغه خپل قوم مشر و خو یو عمومي مشر نه و نو اوس د مشرتوب دپاره موقع برابره ده او هر یو کوشش کوي چې ځان تر نورو مشر او لوی ښکاره کړي ابو جهل هم د مشرتوب دپاره موقع پیدا کړ ځکه خلک د جنګ کولو دپاره او یا د تکولو دپاره قطعي نظر نه لري په شک او په تردد کې دي ابو جهل وبېرېدی چې د تګ یا بیرته رجوع کولو طرف داسې نه وي چې غالبه سي نو ډېر ژر عامر ابن حضرمي راوغوښتی عامر ابن حضرمي هغه څوک دی چې ورور عامر ابن حضرمي د مسلمانانو د طرفه په رجب کې ووژل سو یعنی عامر د هغه عمرو ابن حضرمي ورور چې د عبد الله ابن جهش د سریه د طرفه تر دغه غزا د مخه د رجب په میاشت کې وژل شوی او هغه اول سړی و چې د مسلمانانو د طرفه وژل شوی چې قصه یې مخکې بیان شوه نو ابو جهل د هغه وژل شوي نفر ورور راوغوښتی او ورته ویې ویل یا عامر عتبه چې ستا حلیف هم دی اوس غواړي چې خلک بیرته مکې مکرمې ته ولاړ سي او ستا د ورور انتقام او بدله پرېږدي حال دا چې ته اوس په خپلو سترګو وینې چې موږ ستا د ورور بدله اخیستلی شو نو ولاړ شه د خپل ورور د بدلې د اخیستلو بیان وکړو عامر هم واقعا ډېر غمجن سو چې زما د ورور بدله ولې پرېښودل کېږي نو د لښکر په مابین کې کښېنستی پر سر خاورې بادوي او په زوره چیغې ویي وا عمره وا عمره ځکه د ده ورور عمرو ابن نومېدی نو ده وویل چې ای زما د ورور بدله څنګه پرېږدي او تاسې ځئ په والله که ستاسې څخه د یو چا زوی یا ورور ووژل سي نو د هغه انتقام او بدله به مو نه وای پرې ایښی په قریشو کې هم هغه قومي عصبیت راپورته سو او هغه خپل د شر پر اراده باندې ټینګ سول په دغه ډول سره هغه د عتبه رایه باطله سوه د ابو جهل طغیان او سرکشي د عتبه پر حکمت باندې غالبه سوه کله چې مشرکانو د عدو قصوا څخه کوچ راوکي او رابال سول او تر غونډۍ راواوښتل نو دوه لښکرو یو د بل سره ولیدل رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل الهي دغه قریش دي چې په خپل فخر او په غرور سره رالل ستا دښمني کوي او ستا د رسول تکذیب کوي الهي ستا هغه نصر غواړم چې وعده دې راسره کړې ده او کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د قریشو په لښکر کې عتبه ابن ربیعه ولیدی چې پر سره اوښ باندې سپورو نو ویې فرمایل که د دغه قوم په یو نفر کې خیر وي هغه به د دغه سره اوښ په خاوند کې وي یعنی که قریشو د ده خبره منلې وای نو سمه لار یې ورښوله ځکه عتبه نه غوښتل چې جنګ وسي اوس نو دواړه لښکر په بدر کې د عدوة الدنیا او عدوة القصوا په منځ کې سره مخامخ ودرېدل رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو د صفو په سمولو او په ترتیبولو باندې مشغوله شو رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړ
چې ټول لشکر دی یو قطار او یو صف ودرېږي. لشکر د عربو د پخوانیو جنگو پر طریقه چې لشکر به په 15 حصے ویشي هغه رقم نه کوي جوړ بلکې ټول یو قطار جوړ کړي. تر دې د مخه چې به همیشه جنگونه کېدل لشکر به په 15 حصو ویشل کېدی. یو به مقدمه، دویمه مؤخره، دریم قلب، څلورم میمنه، پنځم میسره. مګر رسول صلی الله علیه وسلم داسې ونه کړل بلکې د ټول لشکر سي یو قطار او یو صف جوړ کړ. په دغه وخت کې چې رسول صلی الله علیه وسلم د لشکر صف او قطار برابروي یو عجیب واقعه پیښه شوه. هغه دا چې د رسول صلی الله علیه وسلم په لاس کې یو وړه لښته و او صف یې برابروي. په صف کې پر یو سړی رالی چې نوم یې سواد او تر صف د باندې ولاړ. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې سم ودرېږه یا سواد، او ترتیر سو. د هغه چې بیا پر رالی چې ګوري بیا هغه سړی تر صف د باندې راوتلی. نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه صحابي پر نس غلشت باندې ووی او ورته ویل په صف کې ودرېږه یا سواد. سړی عجب خبره وکول، ول یا رسول الله خوش دي کوم او زه قصاص غواړم، یعنی خپل بدله غواړم لکه څنګه چې تا ووهلم غواړم چې زه دې هم ووم. نور صحابه کرام ورته وایي سړی دا څه وایي، دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. سړی وایي هو دا منم، خدا بیا زما حق دی چې خوش یې کوم او بدله غواړم. رسول صلی الله علیه وسلم و فرمایل خو دا د حق دی. لښته یې ورکړه او نس مبارک یې ورته لڅ کړي، ځکه د هغه سړی نس هم په هغه وخت کې لڅ و. سړی ور وغورځېدی او د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک نس یې مچوی او ځان یې پر نس پورې د رسول صلی الله علیه وسلم مشی. رسول صلی الله علیه وسلم په تعجب کې شو، ولیا سواد دا څه کوي؟ رسول صلی الله علیه وسلم چې دا ورته وویل دا حال خو ته ویني، یعنی جنگ تیار دی او امکان لري چې دغه اوس زه ووژل سم. نو زما دا اراده و چې اخري کار مې ستا سره وي، یعنی زما پوست ستا د پوست سره وشنلي. د رسول صلی الله علیه وسلم سره د صحابه کرامو دون مینه او محبت و. رسول صلی الله علیه وسلم د خیر دعا ورته وکوله. خیر کله چې د لشکر صفونه جوړ شول رسول صلی الله علیه وسلم خپل اوامر لشکر ته بیان کړ او ویل چې جنگ به تر هغو نه شروع کوي چې زما آخري امرونه درته رانسي. او بیا مسلمانانو ته د جنگ په باره کې یو خاصه لارښوونه وکوله او ویې فرمایل کله چې مو کفار په غشو باندې ولي فقط خپل ځانونه زغورو د غشو څخه ساتي او خپل غشي وساتي، تر هغو حمله مه پر کوئ تر څو چې نږدې نه وي درته راغلي. دا ځکه چې د مسلمانانو سره غشي لږ ول، د لوی جنگ دپاره یې غشي نه درلودل. وروسته رسول صلی الله علیه وسلم چې یوازې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره ملګری و، هغه د قیادت مرکز عریش ته ولاړی. سعد بن معاذ رضی الله عنه او هغه د محافظینو ټولۍ د عریش پر شاوخوا باندې ودرېدل. اول هغه څوک چې د جنگ اور په بل شو هغه اسود ابن عبدالاسد المخزومي و. دغه اسود یو شریر او بدخویه او مغرور سړی و. دغه نفر د قریشو د لشکره سره ووتی او ویل ما د الله سره عهد کړی دی چې یا به د مسلمانانو د حوض څخه اوبه څښم یا به ورنړوم یا به د دغه حوض سره وژل کېږم. دا د کفارو له طرفه اول نفر و چې د مسلمانانو پر لشکر یوازې راووتی، خو د مسلمانانو د طرفه حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم اکا ورووتی. د دوی په مابین کې د توري وارونه شروع شول. حمزه رضی الله عنه پر پښه په توره ووهي او پښه یې د پونډۍ پر منځ باندې ورپرې کړه. د اسود د پښې څخه د قریشو پر طرف باندې وینې فوارې وهي او غزار سو، خو په پروتي د حوض و طرف ته ورڅکېږي، غواړي چې خپل قسم پر ځای کړي. حمزه رضی الله عنه د حوض سره د توري بل وار پر وکړي او اسود یې مړ کړي. د بدر په ورځ د کفارو له طرفه اول نفر دغه اسود دی چې ووژل شو. بیا د مبارزې شروع وشول. څنګه چې مبارزه یا پهلواني زموږ په راتلونکي بحث کې ډیره ذکر کیږي، نو اوس به په پوره تفصیل سره ستاسې د مبارزې مقصد او مفهوم په یاد وي.
په پخوانیو جنگو کې جنگ لاس په لاس د توري او د نیزې وهل ول. د نن ورځې پر قسم باندې د توپ یا د تیاری یا د ماشين د دې جنگ نو د جنگو عادت داسې وو کله چې به دوه لشکره مخ په مخ سره ودرېدل د جنگ په اول او په شروع کې به د یو طرفه یو پهلوان یا فارس پر آس پور یا پیاده راووتی د غیرت او د مړانې بیتونه او اشعار به ویل چې په دغه اشعارو کې به ځان او د خپل پلرو او د خپل قوم صفت کوي چې موږ توریالي یا میړني یو. په میدان کې به ودرېدي او د دشمن و طرف ته به ووایي څوک دي چې زما سره قوت او همت مړانه او غیرت معلوم کړي. د دې کار څخه به دغه فارس او پهلوان دوه شی مقصد و. یو دا چې په دغه کار سره به خپل نوم او نشان په خپل قوم او په وطن کې لوړ شو. همیشه به د قوي پهلوان او د شجاع فارس په سترګو ورته کتل کېدل، خاصتا هغه کسان چې په ډیرو مبارزو کې به د خپل مقابل طرف تر وژلو وروسته ژوندي پاتې شول. او دویم مقصد یې دا و چې د خپل طرف د لشکر څخه بیره لري کړي، په لشکر کې حماس او دلاوري پیدا کړي. نو دغه بل طرف څخه به هم یو پهلوان دغه د اشعار په ویلو په غرور او په کبریا سره ووتی. بیا به د دې په مابینځ کې جنگ شروع شو. په تورو به وهل سره شروع شول. هر یو به د پهلواني حرکت